کله چې مونږ انجیل ولو نو د عیسی په مریدانو کې د یو مرید خاص طور باندې ذکر شوی دی، د شمعون پطرس او د هغه ورور اندریاس به د ګلیل په دریاب کې میان نیول او دا د هغې خانداني کسب و. یو ورځ پطرس او اندریاس د کفرنهم په دریاب کې میانو نیولو د پاره جال اچولو. هغې عیسی ناصري د مخکې نه پیژنده، خو چې هغه هغې ته څه وویل نو دا ډېر عجیبه و. ما پسې راځئ او زه به تاسو د انسانانو رانیونکي جوړ کم. د انسانانو رانیونکي؟ د دې څه مطلب دی؟ په دې خبره پوهېدل اسانو چې ما پسې راځه. نو هغې داسې وکړل. د خالی پرواز د سبت ورځ وه او هغې عبادت خانې ته د دعا او د کلام لوستلو دپاره لاړل. هلته عیسی مسیح تعلیم ورکولو او هغه پوره اختیار سره خبرې کولې. هغې مخکې داسې خبرې نه وې اورېدلې، خو کله چې هغه خبرې کولې نو هلته ډېره هله ځله جوړه شوه. یو سړی و چې پیریانو نیولی و، هغه په زوره چغې کړې او د عیسی مسیح خلاف یې نارې وهلې. اے عیسی ناصري، ته مونږ یوازې پرېږده. ته زموږ نه څه غواړې؟ ته راغلی چې مونږ هلاک کړې څه؟ زه دې پیژنم چې ته څوک یې. ته د خدای قدوس یې. پطرس ډېر حیران شو. د دې څه مطلب دی؟ عیسی هغه بدروح ورټه. غلی شه او د ده نه راوځه. خلک ډېر حیران وو. هغوی وویل دا څه وشو؟ هغه پوره په اختیار پیریانو ته حکم ورکوي او هغې راوځي. پطرس لکه د شرع د عالمانو په شان عالم نه و، نه هغه کاهن و او نه هغه لکه د فریسیانو په شان سختې مذهبي ډلې سره تعلق ساته. خو پطرس عیسی مسیح سره وخت تیر کو. د هغه ټول کارونه یې کتل او د هغه ټولې خبرې یې اورېدې. که هغه پوهېده هم نه، خو بیا هم خبرې اورېدې او په کلار هغه بدل شو. څنګه چې عیسی تعلیم ورکول او رنځوران یې روغول نو هغه مشهورېده او هغه 12 کسان غوره کړل چې د هغه مریدان جوړ شي. په هغې کې یو پطرس و. نو بیا یوه ورځ هغې د ګلیل نه روان شو او د کیسریا فلپی علاقې شمال طرف ته یې سفر شروع کړ. عیسی مسیح غوښتل چې هغې سره ځان له خبرې وکړي، چېرته چې هیڅ څوک هم نه وي. خلک څه وایي چې زه څوک یم؟ څوک وایي چې بپتسمه ورکوونکی یحیی یې، نور وایي چې الیاس پیغمبر یې، او ځینې وایي چې ته یرمیا پیغمبر یې یا د پخوانو نبیانو نه راژوندی شوی یې. عیسی مسیح په دې افواګانو ځان ناغرضه کړ او ویې ویل تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ شمعون پطرس جواب ورکړ ته د خدای مسیح یې. ای د یوحنا زویه شمعونه، ته بېشکه بختور یې. تا دا خبره د فاني انسان نه ده زده کړې، بلکې زما آسماني پلار دا ستا په زړه کې اچولې ده. عیسی مسیح او د هغه مریدان واپس ګلیل ته لاړل، خو هغه ورته دا خبره څرګنده کړه. ابن آدم به ډېرې سختۍ زغمي او به وجلی شي او بیا به په درېیمه ورځ ژوندی شي. څه وخت پس هغوی یروشلم ته رالل. پطرس او یوحنا ښار ته لاړل او د عیسی دپاره یې ځای تیار کړ چې هغه د خپلو مریدانو سره د فصح ډوډۍ وخوري. ټول هر څه ډېر په ښه طریقې سره وشو، خو داسې ښکارېدل چې د عیسی نه یو خبره هیره شوې وه. په داسې قسمه ډوډۍ کې به عام طور باندې یو نوکر د مېلمنو خپې وینځلې، خو نن داسې ونه شو. هلته اوبه او د اوبو لوښې او تولیه هم وه، خو نوکر نه و. دا یو داسې کار و چې هیچا کول نه غوښتل. کله چې پطرس او نورو مریدانو په دې باندې بحث کولو، په منګه کې د ټولو نه لوی څوک دی؟ نو عیسی مسیح په خپله د هغې خدمت دپاره پاڅېده. هغه د هغې خپې وینځل شروع کړل. یقینا دا خبره د هغه نه هیره نه وه، بلکې دا د هغه منصوبه وه. پطرس ډېر حیران شو. نه مالکه، ته به زما خپې نه وینځې، داسې نشي کېدی. که چېرې زه تا ونه وینځم نو ته به زما مرید نه یې. بیا نو مالکه، یوازې زما خپې نه بلکې لاسونه او سر هم ووینځه. نو عیسی د هغې خادم جوړ شو او د هغې خپې یې ووینځلې. په هغه شپه
عیسی مسیح پترس یعقوب او یوحنا ته وویل چې ما سره د خونانو غر ته دعا دپاره لاړ شئ. کله چې عیسی دعا کوله نو پترس وده شوی و. عیسی مسیح یوازې دعا کول جاري وساتل. نو بیا هغه پترس خواته واپس راغی او هغه یې راپاسولو. شمعونه ته ودې څه؟ بس دی وخت راغلو چې ابن آدم به د ګناهګارانو لاسونو ته حواله شي. په یو موقع پترس وده و او په بله موقع سپایان د وسلو لاټینونو او مشلونو سره رالل. دا لکه د یو خراب خوب په شان و. هر څه ډېر زر پېښ شول. عیسی مسیح گرفتار کړی شو. پترس توره استعمال کړه خو د دې هیڅ فایده نه وه. عیسی بوتلی شو او بیا دا هر څه ختم شو. بله ورځ عیسی مسیح مړ شو. رومیانو په صلح که. هغه د یهودیانو د جرګې 2 کسانو ښخ که. پترس په دې کې نو شامل. ټول موریدان پټو. بیا د اتوار پر ورځ سحر یو څو ښځې دې پیغام سره راغلې چې قبر خالی و او د عیسی مسیح لاش هلته نه و. پترس او یوحنا قبر له په منډه لاړل. د عیسی د لاش په باره کې د ښځو خبره صحیح وه. قبر خالی و. کفن هلته پروت خو نور هیڅ هم نه و. دا هر څه ډېر د حیرانتیا و. پترس او یوحنا نورو موریدانو له واپس لاړل. په دې هر څه باندې پوهېدل ډېر ګران و. او بیا په تاسو دې سلامتیا وي. دا څه و؟ کیدیشي پیری و؟ نه، دا عیسی مسیح و. هغه بلکل ژوندی و. عیسی مسیح د مرګ طاقت ختم کو. په دې هر څه پوهېدل د پترس دپاره ګران و. خو دا حقیقت و. عیسی مسیح وویل څنګه چې زه پلار راستولی یم همدغسې زه تاسو استوم. اوس پترس د انسانانو نیونکی جوړ شو. په جال باندې د میانو نیولو په ځای پترس خپل باقی ژوند کې خلک د الله پاک بادشاہۍ ته راوستل. د پترس په ژوند کې دا بدلون چې هغه د میانو نیونکي نه یو مرید او خادم جوړ شو صرف په یو ورځ را نغلو، بلکې دا صرف شروع شو. کله چې عیسی ورته وویل ما پسې راځه او پترس خپل جالونه پرېښودل او هغه پسې روان شو. عیسی وویل څوک چې خپل ځان ساتي هغه به بیلی او څوک چې زما دپاره ژوند بیلی هغه به حاصل کی. ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ.